دا کتنه په داس حال کې ترسره شوه چې پر مهال د هلمند مرستیال والی الحاج مولوي محمد نبی حماس، امنیه قماندان الحاج ملا امین الله زبیر، د استخباراتو رئیس الحاج مولوي امین الحق کمال، مرافعه محکمې رئیس شیخ مولوي محمد محمدي، ښاري محکمې رئیس مفتي موسی کلیم برهاني، نظامی محکمې رئیس الحاج شیخ عبدالقیم التکلني، د علماو شورا مرستیال شیخ مولوي محمد ګل محمدي، هلمند پوهنتون رئیس الحاج شیخ مفتي محمد شریف الله ابو احمد، د ریاستونو رئیسانو، علماو کرامو او ګڼ شمېر نورو محصلینو او مجاهدینو ګډون کړی و. د ولایت مقام عین مولوي محمد قاسم ریاض وویل چې ښاغلي شیخ حقانی د قضایي چارو د هر اړخیز عمومي وضعیت تر ارزونې او معلوماتو وروسته د مجلس په یوه برخه کې د اسلام په رڼا کې د حدودو او تعرضاتو د شرعي حیثیت په اړه هم خبرې وکړې. د حدود او تعرضاتو احکام بیان کړه او په دې اړه د مسؤلینو او په ځانګړي ډول د محکمې د مسؤلینو مسؤلیتونو ته اشاره وکړه. د زیاته کړه چې د اسلام احکام د تطبیق برخه کې باید ټول اړوند مقررات په نظر کې ونیسو ترڅو شفافیت تضمین، احکام تطبیق او حق و حقدار ته ورسیږي. هلمند والي راغلي پلاوي ته له ښه راغلاست تود هرکلی او اکرام وروسته هغوی ته په ټولو اړوند برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان سترې محکمې رئیس الحاج محترم شیخ مولوي عبدالحکیم حقانی صاحب تېره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ هلمند ته سفر وکړ او دلته یې د هلمند والي الحاج محترم مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي صاحب او ګڼ شمېر نورو لوړ پوړو مسؤلینو سره وکتل. ښاغلي شیخ حقانی صاحب د قضایي چارو د عمومي وضعیت ارزونه وکړه او د اسلامي شریعت په رڼا کې د حدودو، تعزیراتو او نورو احکامو د تطبیق او شفافیت په اړه د قضایي چارو مسؤلینو ته لازمي توصیې او سپارښتنې وکړې. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارات قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس په هلمند کې د محکمې کارونه او چارې ښې ارزولې دي.